دغه رنګ یو ذکر دی هغه د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه دی او نن یو سړی کوي او د ځان نه جوړوي او دوی نه دا خو ښه کار دی که نه. لکه په پنجاب کې چې تاسو وګورئ د اذان نه مخکې چغه وایي چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. دا جمله چېرته په ټولو احادیثو کې به ته پیدا نه کړي. د بلال رضی الله عنه اذانونه په حدیثو کې شته، د ابو محذوره رضی الله عنه اذانونه په حدیثو کې شته، د عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه اذانونه په حدیثو کې شته. دا د نبی علیہ السلام د زمانه مؤذنان دي اذانونه به ورکول او نورم شته او مشهور پکې دا درې دي. ته به د اذان باب راواړې په حدیثو کې او قبل مولوی سے پیدا کمال به راوړې را روانه جمعه به توبه وباسم. د نبی صلی الله علیه وسلم اذان چې صحابي ته خودلې دي او کوم صحابو چې اذانونه کړی د الله اکبر نه شروع دی او په لا اله الا الله ختم دی. او د نبی علیہ السلام زمانه کې د اذان نمخ کې اډو دا ویلې شوی نه دي چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. ته نن وې نو چې زه درته مکه ونه ته دا خو ښه کار دی. نو د دې معنا دا د نعوذ بالله چې دا ښه کار نن زما مولیانو او پیرانو ته په هندوستان کې د دې پته ولګېده او په پنجاب کې چې دا ډېر ښه کار دی. دا ښه کار نه بلال ته معلوم رضی الله عنه ته، دا نه ابو محذوره رضی الله عنه ته معلوم او نه د عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه ته معلوم او نه د نبی علیہ السلام صحابو ته معلوم. ځکه چې د هغې اذان نه مخکې حکم ټکی نه دی ویلی شوی تر دې پورې چې دام ته نه ده ثابته چې بسم الله الرحمن الرحیم او الله اکبر الله اکبر. علماو دې نه منع کړي اذان نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم که چا په زوره په چغه ویل بدعت دی. چې کوم شی نبی نه دی ویلی دا به ته نه وی، کوم شی چې حدیث نه ثابت نه دی دا به ته په هغې کې د ځان نه اضافې نه کوې. دین پوره دی، کمپلیټ دی. که تا له درزي کمیس یو ګز اوږد وګنډل ستا د ناپ نه ته یې غوندې په کمیس کې خو دې زیاتې نه مني، په کمیس کې خو تا زیاتې چېرته ونه منلو. او دغه رنګه د دوه چې کوم دی انچه زیاته سپلی دله چا راوړه او یا چپله خپې ته خو یې نه اچې ځان پکې راته بدې ښکاري. خپه مې ډېره وړه ده او دا ډېره غټه ده، خلک وایي پردۍ اچولې. عجیبه ده په پیزار او په جامو کې د زیاتې نه مني او په دین کې مني. دا عجیبه خبره ده. د دنیا ټماټر چې په بازار کې اخلي د دنیا د کټوۍ دپاره نو 100 ګاډي او 100 دکانونه ګوري چې یاره صحیح شی واخلمه. خو دا دین چې چا د دین په نوم صدر کول ته به اخلي نه، دین کې هم چاڼ وکه که نه. چې کومه خبره د الله او د رسول نه ثابته ده او صحابو پې عمل کړی دی هغه دین دی. چې په هغه زمانه کې نه وه، نن چې په 100 ځل ته مهرونه ولګېده دین نه دی، دا بدعت دی، دا په دین کې زیادت دی. بدعت ویم دی ته چې هغه کار به ظاهره کې نیک ښکاري، ښه کار به ښکاري، خو ثابت به نه د قرآن او حدیث نه، صحابو به پې عمل نه کړی. نو له ټولو نه اول په دین عمل کوونکي خو هغوی نو چې هغوی پې نه دی کړی نو نن هغه کار دین نشي کېدلی.